بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو ښه راغلاست درته وایم. زه نصرت الله میرزاخیل یم. تاسو اقتصادي پرمختګ خپرونه ګورئ. لکه څرنګه چې په تصویر کې وینئ، دا د تولیدي ظرفیت د وړاندې کولو نندارتون دی چې په دغه ځای کې د هیواد تولیدات نندارې ته وړاندې کیږي. ومو غوښتل د دې ونې اقتصادي پرمختګ خپرونه د همدغې نندارتون لپاره ځانګړې کړو. راځئ خپرونه راسره له نږدې څخه وڅارئ. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د کرنې، کان کیندنې، لاسي صنایعو او خوراکي توکو د تولید په برخو کې بېسارې وړتیاوې لري. په دې هیواد کې تولیدي ظرفیتونه نه یوازې د خلکو د مهارتونو نښه ده، بلکې د ملي اقتصاد ودې او د ځان بسیاینې په برخه کې یو مهم بنسټ بلل کېږي. په وروستیو کلونو کې د کورنیو تولیداتو د ملاتړ او د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره بیلابیل نندارتونونه جوړ شوي دي. دا نندارتونونه د تولیدونکو، پانګوالو او مصرفونکو ترمنځ د اړیکو د رامنځته کولو یو اغیزمن پل دی. د نندارتونونو له لارې تولیدونکي کولی شي خپل محصولات خلکو ته معرفي کړي، د بازار اړتیاوې درک کړي او د خپل تولید کیفیت لا لوړ کړي. دا نندارتون زموږ د هیواد د صنعت، کرنې، سوداګرۍ او فرهنګي لاسته راوړنو ښکلی انځور وړاندې کوي. همدارنګه نندارتونونه د هیواد د اقتصادي ودې، د صادراتو د زیاتوالي او د پانګونې د جلبولو لپاره یوه ښه موقع برابروي. د دغو پروګرامونو له لارې نه یوازې کورني تولیدات ارزښت پیدا کوي، بلکې خلکو ته دا احساس ورکوي چې د خپل هیواد محصولات د بهرنیو بدیلونو ځای نیولی شي. بعد از روی کار آمدن امارات اسلامی افغانستان و اتخاذ سیاست‌های اقتصاد محوری و همچنان توجه جدی به سرمایه گذاری و تولید داخلی در افغانستان، این امر سبب‌وزی شد که گسترش سرمایه گذاری ها در افغانستان رقم بخوره، فابریکات جدید اعدا شود، سطح تولیدات افغانستان بلند بره. بعد روی کار آمدن امارات اسلامی افغانستان تا امروز به ده‌ها نمایشگاه داخلی و خارجی در افغانستان و در کشورهای دیگه برگزار شده که این کار سبب‌وزی شده که تولیدات داخلی افغانستان رشد بکنه و با بازارهای دنیا و مردم به معرفی گرفته شود. شما میفهمید که نمایشگاهی که بعد بیرون از افغانستان برگزار شد، ما تونستیم که ده‌ها قرارداد بگیریم و محصولات یا تولیدات داخلی افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی تا حتی اروپا و آمریکا صادر بکنیم. من فکر میکنم که اهمیت برگزاری همچون نمایشگاه ها میتونه خیلی به سود کشور باشه، چون هر از گاهی که تولید کننده داخلی ما محصولات خود تولید میکنن و اینا را به شکل زنده در همچون نمایشگاه ها به نمایش میگذارن و مردم با کالاها و تولیدات داخلی افغانستان معرفی میشن، بدون شک هم سرمایه گذاری های بزرگ رقم میخوره، هم مردم با کالای داخلی آشنا میشن و هم تولیدات داخلی سطحش افزایش پیدا میکنه تولیداتش و ما میریم به طرف صادرات به بیرون از کشور. شما میفهمین که نمایشگاه ها محل است که اونجا تولید کننده ها و ارائه خدمات، محصولات و خدماتشان به معرض نمایش قرار میدن و بازدید کننده ها هم با کالاها و تولیدات و خدمات آشنا میشن و مردم بیشتر به علاقه‌مندی نشان میدن تا به خرید تولیدات داخلی رو برن. من فکر میکنم که هر قدر بیشتر نمایشگاه های تخصصی و نمایشگاه های عمومی در کشور برگزار شود و اون پیمانه مردم با کالاها و تولیدات داخلی خود آشنا میشه و مردم به خرید کالاهای داخلی رو میرن. خب الحمدلله بعد از تحول سیاسی در کشور و جدی گرفتن مسئله سرمایه گذاری ها و تولید و همچنان فرمان های مجدد و یا چندین فرمان هایی که از طرف امیرالمومنین حفظه‌الله در ارتباط سرمایه گذاری و تولید صادر شد، در حقیقت تونست که یک انقلاب صنعتی را در افغانستان رقم بزنه. 50% فابریکات ما که در جمهوریت بنابر فساد بسیار گسترده که در ادارات حکومتی موجود بود متوقف شده بودند، با روی کار آمدن امارات اسلامی افغانستان 50% فابریکات دیگه ما پس دوباره فعال شد و طی 4 سال که ما آمدیم بیشتر از 1500 فابریکه جدید در افغانستان فعال شد که این رقم به 6500 فابریکه در سراسر افغانستان میرسه و 650,000 افغان‌ها در این فابریکات ما مصروف کار هستند و در حدود 130 نوع کالا ما به خودکفایی و یا نیمه خودکفایی رسیدیم و الحمدلله که تا سال بعد در حدود 3000 درخواستی به خاطر احداث فابریکات جدید در افغانستان درخواستی ها به وزارت محترم صنعت و تجارت داده شده که این فرمان ها و این سیاست ها سبب‌وزی شد که افغانستان از یک کشور مطلقاً متکی به واردات به یک کشور صادراتی تبدیل شد.
د دغه نندارتون په پرانیز غونډه کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال یو ځل بیا د اسلامي امارت له هر اړخیز ملاتړ یادونه وکړه او ویې ویل حکومت او ولس په ټول توان له پانګوالو او سوداګرو ملاتړ کوي. له هغه وخته چې اسلامي امارت واک ته رسیدلی په هیواد کې د تولیدي کارخونو شمیر له 3,000 څخه 6,000 ته رسیدلی چې په پایله کې افغانستان د 130 قلمه موادو په شاوخوا کې پر ځان بسیا شوی دی. نو موږ لله الحمد داسې یو بنیادي او اساسي کار د پارکونو په برخه کې کړی چې دغه نوي پارکونه به ان شاء الله العزیز په ټوله معنا باندې د نړیوالو ستندردونو او نورمونو سره برابر وي او ټول هغه ضرورتونه چې یوه فابریکه او یو صنعتکار ورته ضرورت لري هغه به په دې پارکونو کې موجود وي. د صنعتکارانو او د تولیدي برخې د فعالانو نه مې غوښتنه دا ده نظام په ټول توان د تاسې په څنګ کې ولاړ ده. تاسو خبر یاست په تیر وخت کې د تعرفې کمیټې په هیڅ هغه وارداتي اقلامو باندې چې هغه د سیمې او یا هم د ګاونډیو هیوادونو لخوا افغانستان ته واردېدل د هغو اړوند مستقلانه تصمیم نه نیول کېده. خو لله الحمد اوس په هر هغه قلم باندې چې افغانستان په هغه کې یا خود کفا او یا هم 40% پورې بازار اکمالولی سي په هغو باندې عملا تعرفې لوړیږي. همداراز د ټولو امارتي مسؤلینو هغه برخې چې د تاجر او د خصوصي سکتور او د صنعتکار ورسره ضرورت وي د هغوی دروازې شپه ورځ د تاسو په مخ باندې خلاصې دي. بیا هم د صنعت او تجارت وزارت بالخصوص مونږ د تسهیل کننده په حیث هر هغه ادارې سره چې د تاسې کار بند وي موږ مو په خدمت کې یو او انشاءالله موږ به دغه زمینه تاسو ته فراهم کوو. او په ټولو نو بالمقابل مې د دوی نه غوښتنه دا ده د ټولو تولیدي برخې د فعالانو نه مې غوښتنه دا ده چې دوی د دو شیان په نظر کې ونیسي یو کیفیت او دویم قیمت. متاسفانه ځینې وخت داسې پیښیږي هغه اقلام چې هغو باندې تعرفې لوړې سي دلته بیا د موږ داخلي تولید والا هم د هغو قیمتونه لوړوي چې دا د هیڅ ملي بین المللي او شرعي اصولو سره سر نه خوري. دویم د کیفیت په برخه کې د ما جدي غوښتنه دا ده چې باید کیفیت او معیار ته خاصه توجه وشي. نندارتونونه په اقتصادي پراختیا کې مهم رول لري. دا د تولیدونکو سوداګرو او پانګوالو ترمنځ د اړیکو او همکارۍ زمینه برابروي. د نندارتونونو له لارې نوي بازارونه پرانیستل کیږي، صادرات او واردات پراخیږي، کاري فرصتونه رامنځته کیږي. په ټوله کې نندارتونونه د ملي اقتصاد د پیاوړتیا یوه اغیزمنه وسیله ده. مشرانو څخه مې هم په آینده کې غوښتنه د رسنیو د ادرس څخه چې داسې پروګرامونو ته دوی باید ډېر راسي تر څو دغه زموږ ملي تجاران تشویق سي. دوی په ډېرې سختۍ سره دوی د نورو هیوادونو سره سیالي کوي او دوی غواړي چې خپل سرمایه ګزاري په داسې یو حالات کې وکړي چې افغانستان باندې 50 کاله جګړه تېره سوې ده ټوله ذهني فزیکي نه دي آماده چې په افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي. ستاسو ډېر تشویق ته ضرورت شته چې تاسو دولتي د معین صاحب او نورو مشرانو څخه ډېره مننه کوم چې دوی د دې تجارانو تشویق په خاطر راغلي دي. دغه نندارتون چې د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو اتحادیې او د صنعت او سوداګرۍ وزارت په ګډو هڅو د لویې جرګې په خیمه کې جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د هیواد له 100 زیاتو تولیدي او خدماتي شرکتونو ګډون کړی و چې په بیلابیلو غرفو کې خپل توکي نندارې ته وړاندې کړي وو. افغاني اسره میاشت لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده یو خیریه ټولنه ده او هیوادوالو ته په مختلفو بخشونو کې په مختلفو څانګو کې خیریه خدمات وړاندې کوي. لکه هغه سیمو کې چې زلزله رامنځته شي افغاني اسره میاشت هلته ورځي هیوادوالو ته بشرپال خدمات ترسره کوي. هغه سیمو کې چې سیلابونه رامنځته شي
نو عام افغاني سره میاشت ورزي هغه کسان چې د طبي او غیر طبي آفتونو له امله زیانمن شوي دي هغوی ته بشرپال خدمات ترسره کوي. همداسې افغاني سره میاشت د سوري زړه اړوند هم هغه ماشومان چې سوري زړه مشکل ولري مختلفو روغتونونو ته ورپېژني او هغوی ته بشرپال خدمات ترسره کوي. همداراز هغه ماشومان چې هغه سخت سوځېدلي یا یې هډوکي ماتي هغه د افغاني سرې میاشتې له طریقه راځي او المان هیواد ته لیږدول کېږي، هلته د هغوی تداوي په وړیا توګه ترسره کېږي. دغه نندارتون چې رامنځته شوی دی موږ دا ډېر زیات ښه ستایو، ډېر زیات یې ستایو ځکه دا ډېره یوه ښه موقع ده چې په دغې طریقه یو ارګنایزیشن یا یو اداره وکولی شي همداسې شرکتونه خپل خدمات خلکو ته وړاندې کړي او خلکو ته وښیي چې موږ څه رقم یو او خلکو ته معلومات وړاندې کړي. موږ هم د دغه نندارتون له طریقه وکولی شو چې خلکو ته خپل بشرپال خدمات وړاندې کړو، خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو چې افغاني سره میاشت څه رقم ټولنه ده. ډېر خلک داسې وو چې هغوی د سرې میاشتې په اړه نه پوهېده، خو دلته راغله دا زموږ بروشورونه یې ولیده، بوکلیټونه یې ولیده او د دې د افغاني سرې میاشتې په اړه ډېر معلومات ترلاسه کړل. نمایشگاهی که ایجاد شده اینجا بر ما بسیار مفید بوده، نه تنها بر ما بلکه بر تمام کسایی که تولیدات وطنی داشته بسیار مفید بوده. مردم عزیز ما رفت آمد میکنن، میبینن، در مجموع میان دیدن میکنن افتخار وطن خود که در هر بخش باشه از نزدیک میبینن، واقعا که باعث افتخار است. تمامشان احساساتشان پیش ما قابل قدر است، واقعا که خوش میکنن و ما که برایشان سمپلی را که در نظر گرفتیم که میتیمشانه و خوشبختانه که اونا رضایتشان حاصل است و اطمینانشان حاصل میشه از کیفیتش. پس برای ما اطمینان میدن و دکتر صاحبایی که مصرف کردن تمامشان از کیفیتشان آگاه هستند. من هنری آثار نندارې ته وړاندې کوو چې تاسو عملاً وینئ چې څو بخشونه دي، یو د زیوراتو برخه ده، بل د سرامیک برخه ده، خطاطي برخه ده او په څنګ کې نجاري برخه ده چې دغه هنر منګ له دې طریقه منګ دغه هنر نورو ته لیدونکو ته معرفي کو او هنر چې دی په ټوله کې هنر او فرهنګ چې د یو هیواد پرمختګ وکړي نو هغه هیڅ یو هیواد په هغې باندې تسلط نشي کولی. نو زموږ غوښتنه هم دا ده چې دغې هنر برخې ته باید خاصه توجه وشي او ظرفیتونه باید د هنر په برخه کې وروزل شي. په ټوله کې زموږ هدف خدا و چې دغه ظرفیتونه او دغه محصلین چې دغه هنري آثار کار کړی دی دغه موږ نندارې ته وړاندې کړو. زموږ فوکس او تمرکز په همدې باندې و او نو ډېر دغسې علاقمند زموږ وطنوال راتله له دغې هنري آثارو نه یې لیدنه کوله. نو په ټوله کې زموږ هدف همدا دی چې هنر پرمختګ وکړي او له دولت او له چارواکو نه هم دغه هیله ده چې دغې برخې ته باید خاصه پاملرنه وشي ځکه چې هنر او فرهنګ چې د یو هیواد پرمختګ وکړي نو هغه هنر سر و کار له ښکلا سره دی. نو موږ باید دغه ښکلا په ټوله نړۍ کې باید موږ معرفی کو چې افغانان د هنر خلک دي، فرهنگ خلک. تولیدات ما تولیدات هستند با کیفیت روز، با مدل های روز در سطح کشور و در تمامی ولایات و شهرها قابل دسترس و قابل دریافت می باشد. برگزاری همچون نمایشگاه توانایی هر شرکت و ظرفیت را بالا برده و بیشتر باعث می شود که تمامی افغانها، تمامی علاقمندان محصولات افغانی آشنایت پیدا بکند و از محصولات افغانی استفاده نماید. دغه نندارتون کې زموږ لومړنی نمایش دی چې خپل برانډ عامو خلکو یا ولسونو ته د ټولنیزو رسنیو او عملاً خلکو ته وړاندې کوو. نو د خلکو ډیره خوښي ده او خصوصا زموږ لپاره د نندارتون یو فرصت دی چې زموږ نوې فابریکه او زموږ نوی محصول، نوی برانډ خلکو ته معرفي کیږي او زموږ د محصول هغه کیفیت ګوري او زموږ د محصول هغه ذایقه او هر څه دلته له نږدې ګوري چې په افغانستان کې هم داسې تولید کیږي چې هغه مخکې به موږ ته د خارج راتلله په کیمیکل بڼه باندې، اما دلته خپله طبیعي داسې محصول وړاندې کیږي چې هغه د انسان اعصاب او هډوکو او هضمي سیستم تقویه کوي، البته په طبیعي توګه او په ډېر لوړو معیارونو باندې جوړیږي. نو خلک ډېر خوشحاله دي او خوشبینه دي راته. ما حدوداً بیش از 2 دهه است که کارخانه را تأسیس کردیم و فعلا 5 کارخانه فعال داریم در شهرک‌های هرات. تخمینا 1600 دونه به یک هفته تولید میشه، داخل خود هرات تولید میشه و هر قسم یخن که خواسته باشین هراتی، قنداری، مزاری موجود هست. دیگه
فعلا 320 کارگر فعال کار میکنن. نمایشگاه که واقعا تاثیرگذار است برای کل شرکت ها، تاثیرگذار است. نه تنها ما برای کل شرکت ها است، تجار باید به این نمایشگاه بیشتر علاقه داشته باشن. به این خاطر نمایشگاه افتخار است برای ما که ما تولید وطن اینجا چی میکنین، یعنی به نمایش میمانین. له دغه نندارتون څخه په زرګونو خلکو لیدنه وکړه. دوی وایي چې داسې نندارتونونه کولی شي هیوادوال له کورني تولیداتو څخه خبر کړي او د بهرني تولیداتو د واردېدو لاس لنډ کړي او په کورني تولید تکیه زیاتیږي او ترڅنګ به یې د تولیدي ظرفیتونو ملاتړ ته هم زمینه برابر شي. این نمایشگاه خیلی یک نمایشگاه عالی بود، چون محصولات وطنی خود ما بود و بانک ها و شرکت های بود، شرکت های لوجستیکی و شرکت های مثلا شرکت های ساختمانی که میتونیم ما از تولید آهن که آورده بودن و به نمایش مانده بودن که او چیزهای را به نمایش داده بودن که مثلا شرکت آهن یا شرکت ساختمانی که بود همون چیزایی که سیخ گل ورزن کدام سیخ گل ها تولید میکنن و دیگه این نمایشگاه خیلی خوب است و از امارت اسلامی هم میخواهیم که زمینه را مساعد بسازه، چون به امین تو نمایشگاه ها برگزار شود که ما بتانیم در سطح بین المللی و سطح جهانی از همین محصولات خود به نمایش بدیم، چون افغانستان که یک کشور رو به انکشاف است و رو به ترقی است و روز به روز که همین محصولات زیاد میشه و شرکتاشون بیشتر میشه و اینجا خیلی یک فضای خوب بود، چون اینجا میتونست همه اشتراک کنند. شرکت‌های تولیدی بود که شرکت‌های مشاورتی بود و شرکت‌هایی بود که در بخش فن بیان در جوانان کمک میکردن و شرکت‌های مشورتی بود که برای جوانان مشوره میدادند که بعضی کارها و به خاطر تحصیلشان باید کدام اقدامات را پیش ببرند و کدام کارها را بکنند. افغانستان چې له 4 کلونو راهیسې د اسلامي امارت په هڅو په هره برخه کې چارې په ګړندۍ توګه روانې دي او دوی هڅه کوي په هیواد کې په هغو برخو کار وکړي چې په تیرو ادارو کې ورته پاملرنه نه ده شوې. اسلامي امارت د داسې نندارتونونو په لاره اچولو کې له غوره میکانیزم څخه کار اخلي. د متخصصینو په وینا چې همدا پالیسی دی ګړندۍ وساتي. این نمایشگاه از هر لحاظ یک مکان خیلی خوب برای بازاریابی و مارکتینگ محصولات ملی افغانستان می باشه. تمام کمپانیایی که در نمایشگاه اشتراک کردند کمپانیایی هستند که از لحاظ خودکفایی در سطح عالی رسیدن، محصولات و کالاهایی را که تولید میکنن دیگه نیاز نیست که ما از خارج وارد بکنیم، به خودکفایی رسیدن و نیاز هست که همچون نمایشگاه‌های برای همچون محصولات راه اندازی شود تا اینکه بتونیم یک بازاریابی خوب در سطح ملی و در سطح بین‌المللی افغانستان برای کمپانی‌ها ایجاد شود. و نمایشگاه‌ها یک مشکل کوچکی که در افغانستان دارند صرف در قسمت بازاریابی یا در قسمت فروشنده‌های تخصصی هست که ما به کمبود همچون منابع هستیم و تلاش می‌کنیم که بتونیم جوانای خود، کسایی که در تحصیلات عالیه دارند ظرفیت سازی بکنیم تا اینکه در نمایشگاه‌های بعدی که چی در داخل افغانستان و چی در خارج از افغانستان برگزار میشه من حیث بازاریاب یا فروشنده به کمپانی ها معرفی بکنیم تا اینکه در نمایشگاه‌هایی که برگزار میشه اینا من حیث بازاریاب متخصص برشان بازاریابی بکنن و فروشات انجام بدن. د اسلامي امارت د برکت او پاملرنې له امله زموږ هیواد د ثبات او پرمختګ پر لور په باوري ګامونو روان دی. دا نندارتون د همدې پرمختګ ښکلې ننداره ده چې د افغان ولس د زحمت، هوډ او وړتیا ښکلی انځور وړاندې کوي. د اسلامي امارت د رهبرۍ تر سیوري لاندې د تولید، صنعت او سوداګرۍ نوې دروازې پرانیستل شوي دي. دغه هڅې زموږ ملي اقتصاد ته تازه ساه ورکړي او د ځان بسیاینې لارې نوره هم رڼا کړې ده. اوس زموږ متشبثین، بزګران او صنعتکاران د هیواد د آبادۍ او سوکالۍ بنسټونه ټینګوي. د دوی هڅې د ټول ملت د خپلواکۍ او پرمختګ نښه ده. درنو لیدونکو، دا وه د دې ونې اقتصادي پرمختګ خپرونه چې د 3 ورځني نندارتون لپاره مو ځانګړې کړې وه. الله دې وکړي چې خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي.
کولای شي زموږ دا او نور خپرونې د ملي او ملي نیوز له خواله رسنیو څخه وګورئ. تر بیا چې زه نصرت الله میرزاخیل ستاسې په چوپړ کې حاضرېږم، په لوی او بخونکي الله مو سپارم.